الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترم درنو ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې کچا حج نوی کړی نو په عمره کولو سره حج فرض کیږي که یا؟ الجواب بعون الله تعالی. محترمه، د ایام حج څخه بغیر د عمرې په کولو سره د صحیح قول مطابق حج نه فرض کیږي. نو لہذا تر هغه وخت پورې چې د حج په میاشتو کې د حج کولو طاقت نوی پیدا کړی، مثلا د حج میاشتې د کوچنی اختر د میاشتې څخه شروع بیا د لوی اختر د میاشتې تر 10 پورې، نو پر ده باندې د حج نه فرض کېږي چې طاقت یې نه پیدا کړی. او که په دغه شپو کې په دغه وخت کې دی هلته په مکه معظمه کې وي او هلته شرکت والا یا حکومت د هغه ځای شرطه دی پرېږدي اجازه ورکوي، نو پر ده باندې بیا حج فرض کیږي. او که چیرې شرکت والا یا حکومت نه پرېږدي، دی نه پرېښودوی، اجازه یې نه ورکول، بیا حج نه دی ورباندې فرض. علامه دکتور وهبة الزحیلی رحمه الله په خپل کتاب فقه الاسلامی کې د احناف مذهب داسې نقل کړی: الاستطاعة انواع ثلاثه. استطاعت هغه 3 نوع لري: بدنیه ومالیه وامنیه. بدنی استطاعت قوت دی، مالی دی، امنی دی. اما الاستطاعة البدنیه فهي صحة البدن، دی بجوړ وي. واما الاستطاعة المالیه، مالی استطاعت فهي ملک الزاد والراحله، هغه د دې چې ځي و راځي، دا توشه، دا د سفر اسباب، دا به برابر وي. واما الاستطاعة الامنیه، امنیتی استطاعت قوت صدی، فهي ان يكون الطريق آمنا بغلبة السلامة ولو بالرشوة، لأن استطاعة الحج لا تثبت بدونه وهو شرط وجوب. لار به د امن وي، غالب ګمان به د سلامتیا وي، که څه هم دی د دغه امنیت دپاره خپل داسې کارونه وکړي چې هغه مثال په بل وخت کې نسي کولی خپل ځان په امن باندې هلته رسوي، په سلامتیا باندې دا قوت هم ولري. نو دغه 3 شانې د وجوب دپاره شرایط دي چې دغه 3 کله پوره سي، په ده باندې حج بیا فرض کېږي. فقه الاسلامی و ادلته 3 جلد 2082 صفحه. او داشان احسن الفتاوا 4 جلد 14 صفحه. او همداشان تنقیح الحامدیه اول جلد 14 صفحه. او فتاوای عثمانی 2 جلد صفحه 222. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.